متل دی ښه مه کوئ بد نشته. ویلی شي چې پخوا په کلو کې ماسخوتن د چم ګاونډ خلق په حجره کې ناست وو. ګپ شپ به یې لګولو، چیلم به څکولی شو، مینې محبتونه وو. اوس د حجرې هغه خوند او مزه ورکه شوې ده. بیټکونه خلق استعمالوي، هغه هم فلمونو سیډي ګانو بجانو دپاره. نو خبره د حجرې وه. وایي چې یوه شپه ماسخوتن یوې حجرې ته یو مسافر راغی. د حجرې خلکو یې ډېر قدر عزت وکړو. روټۍ ورته راوړه، چولۍ بړستنې ورته په یو کټ کې واچول. بیا خلکو ګپ شپ لګولو، هر چا به څه نه څه قیصه کوله. مسافر میلمه به هم پکې یوه نیمه قیصه وکړه. په هرې قیصې پسې به یې دا ویل چې ښه مه کوئ بد نشته. میلمه ډېر چالاکه و، خو د حجرې خلق په ده باندې پوهه نه وو. د ماسخوتن نه وروستو چې خلق د حجرې نه پاڅېدل او څه هلته په حجره کې پاتې شول، میلمه هم ویده شو او د حجرې نور خلق هم ویده شول. د ژمي اوږدې شپه چې تېره شوه، نو سهار د ملا بانګ وخت کې میلمه غلی غوندې پاڅېدو او هغه بړستن او طلایي دواړه وتړل او پشا یې کړل او د هغه ځای نه غیب شو. د حجرې نور خلک چې را بیدار شول، چې ویې کتل نو په کټ کې نه میلمه و او نه بړستن او طلایي. دواړه څیزونه هغه میلمه وړي وو. په دغو کې یو تن وویل چې یا د خدای نیکبخت و. هغه خو بېګا بیا ویل چې ښه مه کوئ بد نشته.